وای زمونږ محفل به تر سبا وي او چاته چې مور نارې بخي هغې دي ځینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا خوږ چینل fm93 خوږ اورېدونکو ستاسو خوږ ارجې hayat ګل تالاشا تاسو ته وایي هرکلی ستړي مه شي او خواږه خواږه سلامونه. اورېدونکو څنګه حال دی؟ طبیعتونه، مزاجونه، حال احوال، کلی ولس، چم ګاونډ هر څه ټیک ټاک دي. امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، فټ فاټ به یې، ښه خوشحاله به یې، ښه په موج مستۍ سره به یې او د زندګۍ د دې رنګینو نه به ښه خوندونه او مزې اخلی که نه. روز به هم د خیره سره ډېره زیاته ښکلې، زبردسته، شانداره، مزېداره، ښه ډېرو زیاتو کامیابو سره، ښه ډېرو زیاتو خوشحالو سره تېره شوي وي که نه. جناب زه دا خبره هر کله کومه، کله هم چې کومه ورځ سبا کېږي مونږ له او تاسو له د ځان سره سمې ډېرې زیاتې خوشحالۍ او کامیابۍ راوړي، بیا دا انحصار په مونږ باندې کېږي چې دا خوشحالۍ او کامیابۍ ترلاسه کوو، که نه چېرته غمونو پسې ډډې مږو. جناب خوشحالي هم خپل لاس کې ده، خفګان هم خپل لاس کې دی، غمونه هم خپل لاس کې دي، ناکامیان هم خپل لاس کې دي، کامیابۍ هم خپل لاس کې دي. نو مونږ له پکار دي چې د ورځې آغاز په یو پوزیټیو انداز سره کوو او په دې امید سره کوو چې د دې ورځې نه به زه کامیابي حاصلوم، د دې ورځې نه به زه خوشحالي حاصلوم، د دې ورځې نه به زه څومره چا سره ښېګړې کوم او د دې ورځې نه به زه څومره د نفرتونو خلاف تېروم. نو انشاءالله ستاسو روز به هره ورځ به د بلې نه بهترینه تېرېږي. کله چې د انسان عادت جوړ شي د ښه کار کېدو، د کامیابېدو مزه واخلي، د خوشحالۍ خوند واخلي، نو هغه بیا ټول عمر کامیاب او خوشحاله ګرځي. جناب زه ځان له نیمه لکه د نور کله په شانتې ما سره همغه 3 کسان دي، لکه خان افزل کوچکوال او ورسره خانی کاکا، ورسره بله نبشه سمایکا. اوهو نومونه رانه غلطېږي، هغه بېروزګاره ترور ده، ozgara ترور هم را سره ده. نو غواړم دا چې اول خان افزل خپل ځان معرفي کړي، حاضري ولګوي. السلام علیکم ملګرو، څنګه ټیک ټاک هټ فټ جوړ تکړه خوشاله ګړندي ورلندي چورلندي ولې بنوي تاسو دې ټیم کې आवाज اورئ د ریډیو دلبر 400 او زه تاسو ملګری خان افزل کوچکوال. ما سره د نور کله په شان دي امدغه خپل ملګری خانی کاکا او ozgara ترور هم پروګرام کې. ملګرو څنګه هفته هم ډیره زبردسته، خوشاله، شانداره، مزیدار، ذائقه‌دار تیر شوی کنه او ولې باندې تیریږي چې دارو هفته منګه د دې یو آهنګ ته پراته دي، یو درسته پراته هغه د دې شپې د یولس نواله تر دی وی پورې پروګرام دارو خالی کې. نو ملګرو پروګرام کې زه یوازې نه یم، ما سره hayat ګل تالاشا او خانی کاکا او ozgara ترور هم په پروګرام کې موږ سره. ملګرو د پروګرام مقصد زموږ دا دی چې لږ ساعت ستاسو په دې مخونو باندې لږ شانې خنداګانې راولو، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. نو hayat ګل تالاشا پروګرام مخکې بوزو څنګه دی خوښه ده؟ صحیح ده که نه؟ بالکل پروګرام به مخ په وړاندې بوزو، خو زه یو خبره کومه او هغه لیسنرز ته، هغه اورېدونکو ته، هغه زما ساده ملګرو ته به ووایو چې دې وخت کې افغانستان نه څوک زما فین دي او هغې زما په میسنجر باندې یا کال کوي یا وټساپ باندې کوي، نو هغې سره زما ټوله ویډیو ډسټرب کېږي. اوس هم هغې زه دومره پریشانه کړم چې د پروګرام د هغه انټرو نه هم خبر نه شوم. نو هغې ته زه سوال کوم چې کم از کم اوس خو پې رنګ مه کوئ که نه، صحیح ده که نه؟ hayat ګل تالاشا موږ د ozgara ترور انټرو کول غواړو. ړومبي به ورته لکه بانګړه وغږوم. جي یوه چې په دغه باندې نه پوهېږم دا په انټرو باندې خو یم ټولو د ستړي مه شوي یمه پروګرام کې. ډېره مننه ozgara ترور، ډېره شکریه. ته څنګه طبیعت دې څنګه دی؟ یس بیا به ساک دی او تېرېږي نو ساک خو به خود تېرېږي چې غاښ نشته، ساک نه بغیر بل څه خوړی نه شي. نو یس بیا یو داړه مې شته دی د جنګ دپاره، د جنګ دپاره شته، خو د ساک نه علاوه پې نور څه نه شي خوړی. خانې کاکا څه نه وایي؟ یاره بچیا ټولو ته اول ویم په 2 لاسي باندې ستړي مه شي، چا که دا خوشحالۍ راغلې لم دغه شانې خوشحالۍ نصیب که موږ خپلو خوشحالینو کې یاد ساتئ. چا که ماشومان شوي هغه دې پکې موږ په خوشحالو کې یاد ساتي. چا که دا تا پکې هغه ونه ویلې چې میکدې سرکدې او دغه شیزونه خو پکې فنکشن او ینکشن هغه زوی خو دې زوی هغه شی دې پکې ونه ویله به پکې زه ویم هر څه به پکې وایو بېغمه شه. نو هغه ټولو ته ویم چې مبارک شي، دغه شانې په مخونو باندې خوشحالۍ راولي، خفګانونو نه لرې ځان وتښتوئ او دا لږ ساعت موږ سره په خوشحالۍ تېر کړئ.
پروګرام به موږ مخکې بوزو انشاءالله اوسګارې تر اوسه به ډېرې خوږې خبرې کوو هغې ته خو ډېر تکړه او ډېر خوږ کېږي به تا یاره بچیا ویم نن به تې زه دغه غواړم دا مستفي ده که څه شی ده مستفي دغه خلک چې یو بل نه غواړي څه ورته وایي دغه لږ غونته کې راته اسان که ګوره خاني کاکا سختو جوړ ماپي درته للیسا تا دې انا کوم دې ډنګ لا پدې دې ګوتې مور او ته په بس ویلې جناب داسې کار دی چې څوک کال کوي 09165150993 زمونږ د ټلیفون د لیکې شمیره ده او که څوک میسج کوي نو د هغې طریقه څه ده لږ شان دې ورته اسانه که یادګله ټلیفون نمبر اوس هم د میسج ورته وی چې 515093 655093 میسج طریقه ته مخامخ په سکرین د هغه ته ولوایه ښه د میسج طریقه خو دغه ده چې تاسو به RD93 به ټایپ کوئ هغې نه پس به خپل سپیس به ورکړئ خپل نوم به ولیکئ بیا به د ځای نوم ولیکئ سینډ به یې کړئ په 888 یوټیوب باندې که څوک ګوري که ملګري 888 دی که نه او 88 888 باندې 88 باندې او د ټلیفون د لیکې شمیره ده 091 65 15 093 091 چې 515093 091 15 یو 15 093 د پښتو کې پاړو شو پوریږي نو او 09 سادهګان شاندي وي صفر بو وخي به بنخه وخي یو بو وخي شپږ بو وخي 15 بو وخي او بیا به یو وخي بیا 15 او 093 که اوس هم څوک نشي کولی نو بس بیا خو ورته موږ ډېر اسانه کړي 09165150993 تاسو کال کولی شئ یوټیوب طریقه مورته د یوټیوب خو داسې کار دی چې زموږ په یوټیوب باندې چینل دی ریډیو دلبر آرجز ګروپ چې کوم دی دا تاسو سرچ کړئ یوټیوب باندې او دا تاسو سبسکرایب هم کړئ زموږ چې کوم پروګرام هم کیږي هغه تاسو په هغې باندې کتلی شئ او تاسو د بل چې کوم بیا به چې ګونګرو والا بټن چې ووهئ نو د دې دا مطلب نه دی چې ستاسو د جیبونو نه به پیسې ځي مطلب د دې دا دی چې راروان پروګرامونه کوم راځي نو تاسو ته به پکې په اسانه باندې بس هغه پروګرام ډایرکټ راځي ټیک شوه هغه به ډایرکټ تاسو ګورئ تاسو زمونږ حصه شولی د هغې نه علاوه د فیسبوک په لیکه باندې که څوک هم ګوري نو د خان افضل کوچاکوال تاسو سرچ کړئ او حیات ګل تالاشا هم زمونږ د پیجز نه زمونږ د والز نه دې وخت کې هغه چلیږي تاسو زموږ سټیټس باندې کتلی شئ هغه به تاسو لایف دې وخت کې ګورئ او د هغې نه علاوه فریکوینسي ماډولیشن 93 باندې که څوک FM دې وخت کې اوري هر ځای کې هغه سره ریډیو سیټ دی یا هغه سره د نیټ فیسیلیټیز نشته نو هغه دې په ریډیو کې 93 وګوري او هغه دې چک کړي هغه دې کلیک کړي او موږ به وګورو نو حیات ګل تالاشا زو یو غانې سیټ ته واپس بیا داسې کار کوو چې دوی سره به د نوي کال اډوانس مبارکي هم ورکوو او دا بل چا هم چاته نه ویلي چې موږ اډوانس مبارکي چاته ورکوو زموږ هغه خوش قسمته کسانی چې موږ به هغوی ته اډوانس مبارکي خو د دې غانې نه پس ورکوو نو زو غانې سیټ ته واپس راځو هېڅ چېرته مزه یې موږ سره اوسئ دا زبیر نواز اواز دی تاسو انجوای کړئ چېرته مزه یې موږ سره اوسئ FM93 سره اوسئ خپل روح خپل دوست خپل ملګري خپل RJ حیات ګل تالاشا خان افزل کوچاکوال خانی کاکا او ozgara tror ګناهګاره tror نه ozgara tror سره اوسئ ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غږ اورئ د FM93 ما ته ویلی کېږي حیات ګل تالاشا پروګرام ته ویلی کېږي روډ خالي دی کوم ځای چې زما غوږ رسي غوږ نه رسي کوم ځای چې زما غوږ رسي هغه ټولو ګلونه اوریدونکو ته زه په خپل پروګرام نه ستاسو پروګرام کې یم هرکلی او ستړي مه شي جناب څوک که دې وخت موږ اوري په سوات دیر چک درامین ګوره بټخیله بونیر څخه کور درګی مردان تخبین او خر ثوابه منصر کوهاټ اٹک پېښور یا چارسده یا په ډسټرک مومند کې یا ډسټرک باجوړ کې یا ډسټرک خیبر کې جناب که څوک په خپلو کورونو کې اجرو کې دکانونو کې پټو کې کملاستي کناستي کبلار دي که روان دي جناب که ګاډو کې دي او که څوک په پیاده دي یا په موټر سایکلو دي په سایکل خو دې وخت کې څوک نشي تللی ډېره یخني هم ده او نیمه شپه ده خو بیا هم که څوک مونږ اوري مشران دي کشران دي لوی دي که واړه دي او که زاړه دي ټولو ته وایم چې ستړي مه شه جناب زه ځان له نیمه ما سره یو خان افضل دی یو را سره ozgara tror ده یو را سره خانی کاکا دی جی خان افضله حیات ګل تالاشا داسې کار وکړو د دې خاني کاکا نه یو تپوس نیم وکړو ډېر زیات موسکۍ کېږي او ځان یې لږ ساس کړی را ساس کړی دی نو زړه باندې څه دي په زړه باندې څه دي خانی کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام لوی شیز بیا خوار مشي د نظره مشیز بیا
ولې خانې کاکا ځان خو دې نن داسې سینګار کړی را سینګار کړی د دې نوي کال په باره کې داسې خوشحاله بشاله ناست دی که نه یا بچه په دغه قیسو پیسو دی نه پوهېږم چې نوی کال راشي او که لاړ شي خو موږ صرف د غټ اختر نه حسابو چې غټ اختر تېر دی غټ اختر رالی په حسابونو کتابونو دی نه پوهېږم خاني کاکا یو ځل داسې کار شوی چې غټ اختر تېر شو نه شي وړوکی اختر نو یو کس و هغه جړل نو خلکو ورته دا ولې وایي بیا روژې ته 11 میاشتې پاتې شوې ښه یاره بچیه د دې نوي کال راتلو سره مې دا خبره نشته دی چې نوی کال لالی زه خوشحاله یم سوچ مې په دې کولو چې دا کم کال موږ نه تېر شو په دې کې کم موږ د ثواب کارونه کړي کم یم چا څخه ګړې کړي خدای دې رانه ګناهونه نه کوي کم هم ګناهونه کړي نو په هغې باندې زوی موږ لږ یو ګنټه دوه سوچ وکړو لا ډېرې ورځې پرتې دي نوي کال ته چې موږ پکې لږ سوچ وکړو که موږ چېرته غلطۍ نه کړي چې په دې راروان کال کې هغه شانې غلطۍ نه ونه کړو که بل کال را روان دی نو په هغې کې کم چې هغه غلطۍ نه کړي هغې په ځای باندې ښه کارونه وکړو نو بچی عرض مې دا کولو چې دا لږه شانې زندګي ده په دې باندې موج مستیانې مه کوه چې موږ نوی کال ولیدو په دې باندې د زړه خفه شئ چې زموږ نه یو کال تېر شو په هغې کې موږ څومره غلطې هر سم کړي که نه بیا د هغې د خدای معافي وکړي او را روان کال کې به انشاءالله ښه کارونه کوو نو یاره خانې کاکا خبره خو ډېره زبردست د کار خبره وکړه اکثر موږ ملګري نو ډېرې فنکشنې پې وکړي ډېر وایي نوی کال دی څوک پکې پټاخې لوزوي څوک پکې ډزې کوي څوک پکې یو څه کوي څوک بل څه ملګرو د خاني کاکا خبره موږ دغه شان وړاندې کوو چې په راروان کال کې تاسو مه خوشحالېږئ صرف په دې زوړ کال باندې تاسو اول دا کوشش وکړئ چې موږ په دې کې څه کړي دي خوشحالیانې پکې مناو کوي الله چې تاسو پکې ښه کارونه کړي که بد هم پکې کړي د هغې نه بیا الله وساته په راروان کال کې ښه خوشحالیانې مناو کوي ښه کارونه وکړئ نو څنګه دې خوښه ده یادګله بالکل دې نه علاوه جناب زه خپله یو ذاتي خبره کوم چې نن آصف الله زموږ یو کلاس فیلو دی او دا به ووایو چې لوی افسر دی هغه موږ له څومره کلاس فیلوز نور دي هغې ډېر پروګرام کړی و هغې ډېر پارټي کړې وه او لنچ نن د هغې د طرفه نن غرمې روټۍ هغې سره وه زمونږ نو د هغې ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې هغه موږ له دعوت راکړو او دا ګیدرینګ یې جوړ کړو ډېر زیات هم انجوای کړو ډېر زیات خوند یې وکړو زما په ویډیو باندې دې دغه سره لږ وکتلې خانې کاکا نه دی د خولې نه مې ته ډېرې اوبه لاړلې خو موږ هغه ټیم کې پیتي کړې وو هغې ته ناست یو صحیح ده ښه ته اوس دا ووایه خان افضل پروګرام فارمیټ ورته ویو زموږ د نور کله په شان دغه شان چې څوک په انیر کال موږ سره راځي یو لطیفه به ښه زبردسته راوړي او لطیفه به داسې چې د اخلاقو دایره کې به دننه وي چې موږ ورپسې وخاندو کوم ملګري دي هغوی وخاندي لر دي که د بر دي چې هغوی وخاندي نو هماغه شانې کېږي نو موږ خو مخکې ویلي وو ملګرو چې تاسو موږ سره په ټلیفون باندې راځئ نو زموږ په ټلیفون نمبر چې 515093 باندې راشئ موږ سره په ویډیو کال باندې تاسو نشئ راتلی هغه زموږ کوم پروګرام یې هغه موږ ډسټرب کوي او کنه بچیانې زما د مسجد ته سات کې دا خبره کوي چې خبره اوره ماسټر صاحب هم پکې کال وکړو نور څوک به څه ووایي ماسټر صاحب ډېر عادل لري چې د اختر نه په ګوتو باندې راایستل ماسټر صاحب زموږ ویډیو ډسټرب کېږي ضروري نه تاسو زما ته هغې باندې کال کوئ میسنجر باندې او هماغه کس وختي نه بیا هم افغانستان زو احیدګل د ټلیفون سیټ ته چې موږ سره په ټلیفون باندې دا ټیم کې څوک دي او څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه او زما خبرې کوي یا د مټه مغل خیل نه ای بچیا زه په دې لوډ سپیکر لګېدلی یم نو زه خبرې نه اورم دا خو یې راته دا و چې مټه مغول خیل نه نو زه یې واورم سم لوډ سپیکر یې راته لګولی دی زه په بال په سر لګېدلی یم او هر څوک پېژنم هر څه راته یاد دي او دې سره په غوږ لګېدلی دی اوه زه خو د مینې سم میټر یم ای بچیا لطیفه راته وایي خبرې انګړه بنګړه مه کوئ بس ډایرکټ راته لطیفه ولویوئ یه بچه دانه دی دلته په تمدمات یې وایه یم غاښ مې ګینده کړی دی نه دې په سر درد راځي نه درد زکام لګي نه چېرته د یو پروګرام نه پاتې شي داسې ډېرو ته به راحاضره شي وایي یم سر پیچک باندې مې سر تړلی اوس مې په سر درد هغه د شین کاغذ ګولۍ مې خوړلې ده ورته نومونه خو ما راته نه نوم یې زنا ده به وایي هسې دې سره رسېږي
وایي بیا هغه څه ورته وایي راته ووایه که نه ګول نوم بیا درته وایم اکبر یو بچی هغه زه خو په دې نه یم اکبر یو بچی هغه لطیفه درته یادوي هغه راته ووایه لطیفه دا لطیفه خپله لطیفه ده دا خپله لطیفه ده څنګه دی خان افضل ټیک ټاک الحمدلله پیله خو به ټولو مینهوالو ته د نوي کال مبارکي ووایم په اډوانس کې موږ په اډوانس کې ویل ستاسو راپسې 2 نمبر شو نو هغه زما نه مخکې چې مې وایلې به نه کوم بیا به دا ووایم چې په دې کې حیات ګل 5 میاشتې پروګرام نه دی کړی په دې تېر کال کې د فبروري د میاشتې نه تر د اګست میاشتې پورې دې پروګرامونه نه دي کړي هغه به دغه کرونا مرونه د وجې نه به مې نه وي کړي ګینې زه خبرې خو نشته یاره که بادام د خوړلي نه وي نو د دماغو پسې به دې تشه پوستکې مګرې خو دماغ دې کار کوي نو د دوی یو لمحه شمار کوي پتنګان دي جی لکه خان افضل بلکې دا خبره وکړم که نه جی دا د دوی په مخامخ نه کوم نه چې دا وایم چې دوی ناستې دوی تعریف کوم خو قسم علی الله که نه زما 14 کاله ایسن دنیا سره وشي واحد دا یو پروګرام دی چې دې ته زموږ ډېره زیاته کمې کوي ثابت هفتم ډېره زیاته په ټینشن کې یم خفه یم که هر شي زه هم د جمعې ورځ به راشي اخره ورځم دا ټینشن ختم یو بچی لکه چې د 14 کالو دی پم نه په تمه نو بس بیا خو به د دیانۍ همزولې نو دا زه چې خامي چاچالو به خو مې ورم وایي زما دغه اخ لږ وړه کېده مالګینې زما همزولې ده هم چې د سوروالی مه راځه یو بچی جوړته منګی نه ښه چران کې مې سوروالی رالې زما دا غورم خو سم تور چمک وی هغه خو مونږ تاسو هم پته ده چې تباه کوي وای یو بچی دا لطیفه راته وایي نور څوک به مې انتظار کوي او که نه بیا خو وایي دي په ګنټو خبرې کوي که نه او که نه بچی همدغه شان دی دا نو یاره ما ده خو چې ستا خبره درته وکړم ما خو دا لطیفې داسې ویل شوي دي چې لطیفه نه یېره ده څه وایي یو څه شعرونه به درته نه ګوره شعرونه هم ساته ولې د ستا مې لرګي ده شعر باندې زه پوهېږم نو هغه و چې وایي راته وایي چې اول دې ویل چې رامهین شه اوس راته وایي ښځه سیده ده د دعاګانو یو صله وه چې زما نه لاړه مسافر ومه چې مور مې د دنیا نه لاړه پلار مې ویل په ځن قدم کې ستا نامه او ستا خور مې ویل ستا د لاسه د ارمانه لاړه ما ویل چې ټینه که زه کلي ته ځم مور مې مړه ده په کلي ولاړ شه خو زه د ګورۍ خانه لاړه او زما ملګرو ویل ضمیره خوب کې چغې واخلي ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه خو او گزاره کوله ګلالۍ د ګلمکۍ د سمایل ته ماستر صاحب د عمر بھائی د ګل بھائی او ګل بھائی چې دی که نه نو اوس خو پته نشته چې څه وجه ده نه سلام نه دعا نه تپوس خو به چې ما کاري خو صرف خبرې به مې مکړو چې به مونږ نه وي داسې ډېر خفګان دی که نو وایي که څه خبره خفه وي نو مونږ نه ووایي که نه وایي زویه دا یو نوم دی پکې زما ډېر د تبې واخیستو او چې څومره مینهوال اواز ویل فیصل بچه د میا صاحب د ملک صاحب د ټولو د سلام د ټولو طرفه ډېر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم وعلیکم السلام سدیس خان پروګرام کې هرکلی ډېره زیاته مننه خوشحاله سدیس خان تاسو او حیات ګل سرجي څنګه چلي اخی سرجي ویلو دا سدیس خان ته موږ ته به لطیفه خامخا کې دا خو موږ نه هسې ځان فارغه کوو وسپوي مال نه راځي شعرونه یې پکې ویل او د مور باره کې شعر چې زه کله اورم نو زما سترګو کې اوښکې بیا راځي هغې خو پکې اوبه وڅښلې او زه به ورته چې خیالي لطیفه کوم پیل دي بیبي ته بابا خان کاکا ته هرکلی مې لویشز بیا وایي لویشز مسیح ستړی مشي الله دې وبخښه مایکا بیبي څنګه چلې وایي زویه بیا راته قانون بخښه یادګله کم خاوره کې نه زه هغه کې لږ مصروف یم ته خپل کار ټیک ساته ښه سدیس خان ښه پیل خو حیات ګل ته وایم که دا خلک بیخي څنګور کوي بیا د مسنجر نه لاګو شه صحیح ده داسې کاره شوي یو سړی یو کور ته ته که نه جی د هغوی د کیر د شپې پخ کړي وو د کټ لاندې دې پټ کړي که دا مېلمه چې وي دی په لاره لټ شو کله لټ شو نو چې هلته وررسېد نو ورته یې ویل چې خیر خو دې ولې لټ شو
چې ځکه الرټ شوم چې په سړک باندې د ګاډي ټایر ډزو کوم ما د سړک نه دومره لرې ټوپ ورکړه داسې یو داسې نشکي ډېرې ګټې ونه کوم د ډېرې وړیا صاحب فیصل بای چې ګل بای هغه سپنا خور زموږ د غیبر او دې نه علاوه چې دی د کوټري ماشین لکه چې په صدقه کې تیل یوړ نو د دې پروګرام کې به کال را میلاو شي او ټول لسنر ته سلام ماستر وعلیکم السلام د ټولو د طرفه وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل شاه ماما پروګرام کې هرکلی الله خوشاله کا تاسو څلور ته دې دواګانې ورې سلامونه سره د ټول مې تکړه دي ښا وای زه خاصه به ما خواره مشي الله دې خوشاله کا تاسو د خان بابا لپاره مې چې نه پوره کړی مې الله دې دا نوې سفر نه دا نوې ژوند په خوشاله تیر کې وای زه په لړ کې مې دا کې څه کې دا لړ کې راته یا خو دې ما الله نو خدای نمبر نه ورکینو خوایا راته بیا متا چې یادولم نو پر یړه کې مې دا ارزه رپیدو را رپیدو هغه سسترګه مې ډېره رپیدله ما د سیاست کړي په خدای باور کوه هغه د کوټ ولا خوب مې دا کړی وای ته آیت ګل صاحب ته مې دا وګړي کې زه تاسو دا خبره کومه بل سره ته ونه وې مکمل شاه ماما کوچکوال ورته وی ګوره ښا خبره ته دا بعد تاسو دا ګاډي کې راځي دا ارمي راشي ما سوتن را راشي تاسو څه مرسته بیا کوړه یاره بچا منګه بیا واپس ان شاء الله چې سبناري لرسو دا د مطلب دی کنه ته خارو په باندې ګور دی بارم تړلې د خدای تعالی صاحب دارو او د پوره دا خو چې اخلي پښتو شي نو به دا په ډیره سخت او د دې دا بیا په څنګه جوړ شوی چې کور سره شي وای زه خیمه دې وسانو ظالمونه خیمه د ماسکوتاني موږ خو په ولاړه کومه پاره کې براشه ماشاءالله د 2020 خو ډیر سخت تیر شروع دته سوای ما سره په خاطر یو 2000 کې سمه د مده نو منګه چې دا کوم تاسو پروګرام کې خبرو کې چې هر سړی سوچو کې زه خو چې زه خو ار ماسکوتن چې کله کوم کړه نو نفلونه کوي تاسو د دې نن ورځ کې ما نه څه غلطي شوې راغې د پاره د تاسو کې هر وخت هر شپه کومه یاره ما نن کوم غلطي شوې کنه دا به سبا نه کومه او چې کوم خطر نه شوې چې کوشش وکم نور په کې خطرونه وکم جی او بل دا خبر مې کوله چې تاسو کوم پروګرام سره او کوم مینه یقین په خدای او چې دې پروګرام سره وختیا مونږ ډېر چې لاس په نامه ولاړو او ډېر په سوچو په فکر وکړو چې خدای پاک خیر وکړي چې دا زموږ څونه به راشي ناوی به راشي او خان کاکا راشي او خان افزل خوچکوال صاحب یو hayat ګل talasha راشي او دا پروګرام ولا خندا او دا پیره خو ماشاءالله hayat ګل صاحب आवाज هم خري او ډېر خساوات دا دواګانې کړي الله دې دا زما ایمان دې چې ما دومره دواګانې کړي ما یا شکر احمد ته ویلو چې زه خو په نفلو نشته یاره تاسو چې کله نفلوک شروع کړل کنه بدل ته زما مره داسې تخنیدا بس زه شکی شوم چې نه داغه نفلونو کار وکړو یو چې چرته سوا بیره باندې خپلې چې تخنیدا د ټیکېدو هغه تخنیدلو یاره خبره داسې ده کنه چې په دې ریډیو سړی خبرو کې کنه ابدا خبر سر ته نو شي هغه په مناسبت راځي چې څنګه خور ویلو او دا غینه بعد ما شروع کړی دا یاره غینه خو یو لفظ کا تکړی او تاسو له مثالور کړی دی اوس دا پته نه لګي هغه کوم خور و وای زه په ژوند کې د خوشاله نشانو تاسو لپاره ګوره خانمزل پکې چې چالو کواسه په بګیدا ته نو سره چې به کچالو کو کنه بس ښه ماما دې مهرباني الله دې خوشاله کا ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غوړې د اف ام 93 زم hayat ګل talasha ما سره خان افزل کوچکوال او خان افزل کوچکوال غانا دي سخوا خشوا ډیر زیاته مې خوښه اوس به درې سم کوم هر وخت کوي جنگ جنې سما قلندرای سر پزان ببر کې پګاون کې زور ورای هر وخت کوي جنگ هر وخت کوي جنگ جنې سما قلندرای سر پزان ببر کې پګاون کې زور ورای هر وخت کوي جنگ هر وخت کوي جنگ ستا پلاس کې کوتا کناوي اور ما کوسکی چغی پر یادوناوی ستا د لاس جاړي پړسېدلي غوږوناوي ټول درنه خپوي مړې سما منې ټرایي هر وخت کوي جنگ
هر وخت کوي جنگ جنۍ سما قلندرایي سر په ځان ببر کې په گاون کې زور ورایي هر وخت کوي جنگ دوه سیره بادرنګ ته خوړی شي په مړه باندې ګرمه که میلو نشي غوټه کوي سړه باندې خېټه دې مړېږي که مسور وي که چڼه باندې کار دې په چا نشته ګلې سما خېټه ورایي هر وخت کوي جنگ هر وخت کوي جنگ جنۍ سما قلندرایي سر په ځان ببر کې په گاون کې زور ورایي هر وخت کوي جنگ هر وخت کوي جنگ اوس که ګواګا روانوي داسې راته ښکاري غورځېدلي سنډانوي ټول دربارې خاندي مروره د دنیا نه یي کټ نه پرېوتلي د کمرایي هر وخت کوي جنگ هر وخت کوي جنگ جنۍ سما قلندرایي سر په ځان ببر کې په گاون کې زور ورایي هر وخت کوي جنگ ډېر لا ډېر ښه ډېر زبردست دا خو قلندره ترور دا د نوزګاره ترور ته وایي که څنګه یا بچیا ما بسې خبرې مه کوئ په خدای یقین کوي نن خو تاسو ماته ځان سندخ کړی ګورې په دې داړه باندې ووامه نن ستا یو بل کار دی خانې کاکا نن خبرې ډېرې نه کوي او داسې موسکې هم کېږي او داسې بدل موډ کې دی نو مونږ تا ځکه تنګو راتنګو کله چې وایي ګجر خفه کې نو وایي کټې وله وغه نو مونږ دا کټې تنګو راتنګو یا بچی وایم زه د دې نه د دې ټول کال معافي غواړم او د دې را روان کال که موږ له څه خوشحالي راکوي نو هغه دې راله راکړي هغه څه ویل چې راته دا خپې مېوې ګورې د خوشحالۍ دې به درته وڅوخېم نه نو ولې اوزګارې ترور لکه دا خو یو صحیح خبره ده که چېرته دې سره تاسو مثال په طور مثال ویم که نه یو وشد ویدم لږ پکول دا که دې په دې مخ باندې پکول کې خو زما ټوله بېعزتي پرته ده بیا ویم ګوني بندانه بار پاتې شلو او دا قشان دې رالم داسې سره مڼه مې کړې وه نه زه ته د اوربل موربل داسې ځلې راځلې دي هلک ته او دا وایي چې د کال زه معافي غواړم او راتلونکي کال که څه تحفه راکړې نو څه اراده دې دا ګوتمه دې راله راکړي نو الټه ارادې دې ښې نه دي لکه ترورې وایي زیاده د خاندان هم مړه کړم په دې ټیلیفون باندې دا ټنګ ټنګ کېږي دا خو موږ نه هیرو ملګري موږ سره په لاین دي بای السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام میسې پروګرام کې هرکلی ډېره مهرباني څلور واړه ستړي مه شئ وایي زه خواره وشي ویشې زویا بابا ته ښې یا زویا بس نن خو ډېر زیات موډ کې ما نو ښایي ما سمای کا ترور ښه ده وایي زه بیا به بدرنګ مه شي نو زلخانه ته ښې شکر الحمدلله حیات ګل روکې ته هم ښې شکر الحمدلله ټیک ټاک مهرباني بس او پروګرام خو ډېر د مزې دی او بل پکې یو نوی انداز چې خندا چې شروع شوی دی دویم پروګرام کې دا هم پکې لاجواب دی بالکل عمدہ دی میسې دا د حیات ګل دا خبره کومه مکمل شاه ما چې راغی دی په هر کې باندې خلکو نه پریږدي مکمل شاه ما دغه خبرې اورېدلې چانه چې ډېر مخکې مې صاحب لکه وایي چې د به هر پروګرام کې ټلیفون کوو د ډېر وخت یو داسې انسان چې د اف ام دنیا سره ډېر ریلیټډ سړی دی بالکل زنده دل انسان دی که نه بالکل مې صاحب او ډېر شریف انسان هم دی مې صاحب